دا قصابان نه دي قصابان قصاب کنه دا غوښه چې کوي غوښه خرڅوي کنه نو دا قصابان د دې یو تنظیم دی د دې یو تنظیم دا تنظیم نوم دی انجمن اتحاد قریش صحیح ځکه د قرش لفظ دې کنه دا کټکول ته وایي قرش معنا څه کټکول نو څنګه دې ټول غوښه کټکای نو په دې ولران ته کوي دا قصاب دی افغانستان کې بعد خلکو د دې کوفر د دعوت لري هغه د دې جل معلوم شو هغه ته ماته دوه طلاقه په لاته چې دی ما قانون سره د ذکر بالبدین د غنیمتو د واسو او ورته ده دې ورکړي ان کنتم آمنتم نبی رسول چوالمو پوشے انما غنمتم را غشے چتا سو حاصل کردے بطور غنیمت من شیئن سشے چوبی فان للہ نو تاکہ سرد اللہ دا پارا دے خمسو پنزم دے اور پیغمبر دا پارا ولی ذل قربا رشتہ دا پارا ولی یتاما یتیمان دا پارا مسکنان دا پارا وابن السبیل او مسافران دا پارا ان کنتم آمنتم باللہ کتاسو ایمان ساتلے اللہ بالے وما پا آغا امداد انزلنا چے منادل کرے والا غبدنا پا بندق پل بانے یوم الفرقان دا فیصلے پا رز بانے دا یوم الفرقان دا فیصلے رز دا بدر رز توئی دا ستوئی چکا دا ڈون بنے غٹ جنگو دا اسلام و دا کفر نو دا فیصلے رز با دا سشیو یوم التقل جمعان پاغو رزبانے چے مخ پا مخشول جمعانے اگا دواس کران دو لشکری دو جیش سوئی ورطا جیش واللہ علا کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ پارسیز بان قدرت لرن کے دے اذ انتم بالعدوة الدنیا یا کئی آج ویتاسو بالعدوة الدنیا پا قریبی کنارہ بان مدینہ منوریتا ذکر دیکھو گا دا د مدینه منورې انداز لشکر راغی دلته دیرش دا د مکه معظمه راغی دلته دیرش نو دوی مدینه والا مدینه ته نږدې وو دوی د مدینه لري بالعدوة الدنیا پا قریب کناره مدینه داوم بالعدوة القصوى او غیو پا غدر کناره د مدینه نا ورق واسفل منکم ابي قوغرا او سره کوم قافله چراتلا سراتلا قافله او قافله ما تاسو ته ویل سورو شانو پکې یاد سلور سو شان full of grain and silah and arms and every type of stuff صحیح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه وخت قافلې مشر او جرنیلو هغه د مدینه منورې نه بهر روډ بدل کفری بدل کړه چې د خطرې د وجه فری بدل کړه نو لاړو بیچ ته چته لاړو بیچ ته سمندر طرف ته ادا سه جده باندې راغله صحیح ندی وجه الله تعالی والركب اسفل منکم قافله اغل تلان روانه و بیچ باندې قافله سو یعنی په دې مین روډ نه روانه دوبو په غاړه روانه والركب اسفل منکم قافله حال تلان روانه دا وخت تجارت به ډېر غټ تجارت صحیح حضرت عثمان رضی الله تعالی تجارت متعلق دا مشهور ده چې یو زمانہ ده چې عثمان تجارت دومره غټو حضرت عثمان رضی الله تعالی تجارت دومره غټو چې د قافلې لومبنې اوش به مدینه ته رسیدلو او اخرنه وش بلا تر اوسه شام نه نور اوته سپوش صحیح عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دغه شو چې کله وفات شو نقد پیسې پراپرټي خو پرې ده ټول دنیا کې جایدادونه او پلازې پرې وي نه نقد دینارونه څه شذې وسلو شذې سوې اولادونه هم اوس شذې ک یو وی او ک سلور وی نو دایته ملاویږي څه اتمه څه ته ملاویږي هغه اتمه نو کدا یو وینو ټول اتمه والی ک دوی نو هغه اتمه نیمه کیو کدا درې نو هغه اتمه درې مې سي کیو ک سلور وی نو سلور نار عبدالرحمن ابن عوف سلور بی بیان وی نو اتمه سلور ځای تقسیم شو نو یو ایسه سره شو دو دیرشم شو د دینارونو سره شو دو دیرشم په دو دیرشم ایسه کې یوې خدای ته 2 او یا زره دینار ملو شو یوې شری ته صرف نقل پیسې سورہ 2 او یا زره ګولډن دینارونه دا یوې شری ته ملو شو دا د پراپرټ د نقد پیسو سره مشه 2 دیرشم ایسه
इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि कतासु ईमान साथे अल्लाह ताला बाने वमा अंजलना خو بیا رضی سخام داسې عجیبه وا سخای داسې عجیبه چې وار حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خاصه وسایل دا ورته وی چې ماته هني پکار دا څه پکار دا اصل راته پکار دی 1 کیلو یا 2 کیلو ناغه ورته چې بچي اوس په فلال موجود نه دي قافله را روانه ده I think now they will be very much close to Medina کته لګ وېټو کې یا سبا هغه ماته اوس پکار دي شزه بیمار ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره راوته وی راغله چې قافله مخې لاړ شو هغه عاصم را روان دي نو چې قافله مخې ته لاړ شول ته کوم ځای بس قافله مې راوښل ته درته نو چې دالته ورغه قافله را روانه و نو د قافله کاروان مشر ته وی دله اصل پکار دي نو یې اصل دا خو په دغه کې دي په بار کې دي هم دا لومبني وش باندې دا اصل دي دا د اصل وبار دي نو خو دلته څنګه ورکم نه خو لوش اشترا سره نسشتا وینو دا ټول بار ورکا ځکه د ډېر فوري ضرورت دی نو وسړي ورته یې چې ټول بار زوړې چې شم په سر باندې خو بار نه چمړي نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ مال کاروان مشر ته وی دا اوس وسره ورکا دا اوس د دشه د بار ځکه د فوري ضرورت دی صحیح ناغه ورته وی دا 200 اوشان چې دا راوي قائد دی دا 200 اوشان دا راوي قائد دی کله پرانیزم دا 200 اوشان قدم نه اخلي صحیح حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ترکه پړ ناغه رسایت واغسته هغه ته واخله بشه دا ټول سستا شو زمون بل قافله روانه شیر شاه وی کاش دا زړه شیرشاه له ډېر ټیکټیک پرځي کته وي د بل درشا په ټوکر راغتو د بدر ته عثمان غریب خیر ته کېږي کڅه کې څه خانه هغه په خپل خېګړه ته معنا کړو ټولینګ باندې وای اذا انتم بالعدوه الدنيا اغه وخت وای تاسو بالعدوه الدنيا پاغنز دې کناره مدینه دا وم بالعدوه القصوى ادیو پالر کناره د مدینه نا ورق اسفل منکم او قافله ولا درتا سنا ولو تواعدتم اکتاسو جنگ کو په باهمي معاهده باندې یعنی که په پلانینګ مو جنگ کو دا خو سړنلی الله تعالی بس تاسو پوښ کوي چې ورشي جنگ تا کله کله سډنلی یو داسې نامناسب واقع وشي ریزلټ په اعتبار باندې ډېر ښه ریزلټ په اعتبار باندې ډېر ښه صحیح مونږ ته مشوره ده چې هر هغه کار ښه نتیجه ښه صحیح شو و هر هغه کار خدای چې نتیجه ښه بلکې فارسی کې یو مصرع ده و خدا شر برانگیزد که خیر ما درا باشه خدای دې یو داسې شر پیدا کی چې نتیجه زموږ لپاره خیر وي خدا شر برانگیزد که خیر ما درا باشه ولو تواعدتم اکتاسو باہمی مواعده کوله لاختلفتم یقینا اختلاف وکړو یو بل سره فی المیعاد په زائد جنگ کې او وخت جنگ کې ممکن ده چې نه په متفق شي وي تاسو به پلاني ځای جنگ کوو هغه به نه پلاني ځای تاسو به اوکې ټیک د ځای برابر شو کله کو کوم میاش کې کو په کوم تاریخ کې کو څه ټایم شروع کو الله تعالی دا ډېر لوی مصیبت دا ټیبل ټاک به شروع چې جنگ به کله شروع کو کم تاریخ به نه موږ خاطر کوزګار نه ورته زمون کارونه افغانستان ته وځو بیا واپس راځو 2 میاشتې بس صحیح نو بیا هغه تاسو 2 میاشتې پس راځي موږ المان ته تللیو څنګه راوي کته خدا جنگ کلم نه کېده ولکن لیقضی الله لیکن الله تعالی داخل کړي تاسو په جنگ کې لیقضی الله دې د پاره چې فیصله وکړي الله تعالی امرن دا کار کان مفعولا چې هغه شی په علم د الله کې نو سکارو لیهلک من هلک عن بینه چې هلاک آسو چې هلاک شوی دی عن بینه پس د بیان واضح نه پس د کلیئرنس نه چې هر کلیئر شوی دی ويحيى من حيا اجوندے پادشیا سوچ جوندے شوی دے عن بینت یعنی ثابت قدم پادشی په بصیرت باندې پس باندې په بصیرت باندې
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ عطا کیسا اللہ تعالیٰ اوریدن کے عالم دے اذ یریکہم اللہ یاد کہا چھ خودتا تدوی لرا اللہ تعالیٰ فی منامکا پا خوب ساکے و پیغمبرہ قلیلا دیر لگ پیغمبر علیہ السلام یو خوب کتا صحابو تے تلاور کرا چھ ڈونٹ ولی اس دے یہ خبریں زما بیگا خوب کتل دے دیر معمولی غلو گروپ زمون مقابلہ کے دے یو سو کسان دی زمون مقابلہ کے ہاں دیر معمولی غلو گروپ دے صحیح اللہ تعالیٰ وہی دا خوب کی متا تا لگ دا دی وجہ خول چستا ملگری انکرش شی تملگری سے شی چی انکرش شی اکر دائوے چی وہی حالتانا خزر کسان را روان دی طور سر زبردست اسلحہ دا B-52 دے ورسرا بمبار دی ورسرا دادی ورسرا من سر تشی توری نا سان خو نمڑا دا خود کشی دا اِذْ یُرِیکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ آیات کا آغا کہ خودتا تدویل اللہ تعالیٰ پا خوفتا کے قلیلا لگ ولو اراکم کہ خود لیوتا تدویلا کثیرن دیر لفشلتم نو تاسو با بزدل شوئے وی لفشلتم تاسو با کمزوری با مخکارا کرے با وَلَتَنَازَعْتُمْ اتاسبا جگڑاو اختلاف کرے ہو بل صرف الامر پا معاملت قتال کے ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ تاسو محفوظ گئے دسنا دبوز دلائنا رکم زورائنا انہو علیم بذات الصدور تاکہ سنا اللہ تعالیٰ غالم دے بذات الصدور پر آزنو دو سنو والے وَإِذْ يُرِيكُمُ وَيَاد کاغا چی خودتا صلا دویتا اللہ تعالیٰ از تقیتوں کلچ مخ پا مخ شوئی پیغمبر تخو اللہ تعالیٰ ہوئی چی تا تخو میں پا خوب کی یو دل دی لخ کارک رکھ او بیا چی کل میدان تا لاڑی نون طول صحابہ دا خوی لگ خلق دے سلی شل دیش خلق تھی نظر کے ورطا خدای لخ کارا کرا اور بعینی تغا معاملہ اللہ تعالیٰ کافران سر امکلا کافران سر امکلا دا خود شل دیر کسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ بس زر کٹ کچھ اخلاص شو چیزو واپس اللہ تعالیٰ وی دا سے پیو بل وروات ہو لے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ وکرک اللطیفہ وی اگوی دی معنی دارا چی اللہ تعالیٰ ہم کرک ورہ چول کئی خیر نپارا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ آیات کا آغا چی خودو تحصل دویتا اللہ تعالی ذر تقیتم چی کلمخ پا مخشوئی فی آیونکم پستر گستاسو کے قلیلا لگ چی خودتا تاسوتا دویلر اللہ تعالی چی کلم ملاقشوئی پستر گستاسو کے قلیلا لگ ویقللکم اکم ہو لئی تاسو فی آیونیم پا نظر دوی کے قلیلا لگ یعنی اللہ تعالی دوی تاس تلخ کارک او تاس دوی تا لیقضی اللہ دے دا پارا چی فیصلہ کی اللہ تعالیٰ غا معاملہ کانا مفعولا چی اگا دا خدای پر نظمان کرشوی دا it should be done اور it may be وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اخاص اللہ تعالیٰ تاوا پس کولشی معاملات ٹول نا انسان مکلف تے پا پلیننگ بانے پا نتیجہ بانے نا انسان مکلف تے پس پا پلاننگ او پا حرکت بانے پا نتیجہ بانے نا دی وجہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ معاملات ٹول خدای تسپار رشی دا نتیجے پا اعتبار نا دا عمل پا اعتبار نا چیکن خدای دے مالا دا ڈیوٹی مکی خدای ڈیوٹی دا خدا رازی ڈیوٹی رازی سفلاخان کم جاب چی دے ہاں کدے ویس زمان پا خدای بانے اعتماد دے زبا سبا کرو کیم خدای دے زمان پا دفتر ترشی خدای جاب کے نا جاب بتکے حمد بتکے نتیجے پہ خدای تسپارے نتیجہ خیر بتکے سفلاخان پلاننگ بتکے نتیجہ بچا تسپارے اللہ تا ہاں از بندہ حرکت واز خداون برکت فارسی کے از بندہ حرکت واز خداون برکت یا ایوہ الذین آمنوا دا شپگم نمبر قیدہ دا دا جنگ دا پارا بسورہ الانفال کے اللہ تعالیٰ قائدے خیدہ قیدہ نمبر رول نمبر 6 تاسو مسکڑی دی انسان ہمیں ٹولی لکلی یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم چکل تاسو مخفا مخشیفیتا یو عسکر سرا دا لشکر او دا آرمی سرا فثبتو نو ٹیم پاتی شئی سو کئی استقامت کارا کئی سکئی بزدلی مخ کارا کوئی کمزوری مخ کارا کوئی بس سر در آگلے بیا تیخ تنشتی بکے ہاں اسے کل میدان تلڑی بس سر در آگلے اس کا لگیا کڈی ہے فمک کے زور کوا سکوا فمک کے زور کوا اس کا پروس تو تختے خوار سے لوس کے پروس تو تختے
خارص او بعد اوقات داسي چې سړي قوت دور نه خو چې د همتو کې ناغه وړاندې خلک چې هغه ډېر لوی قوت کې راغلي هغه وایي د خنن مرګ ته کار ویلې صحیح شو دا خو لیونی دی خو نه دی صحیح ناغه نیکسټ ټایم بیا ډېر سوچ کوي چې واقعي دی سره سر جنگول په کار دی کنه نه بعد اوقات یعنی تبا بظاهر به یو یا بدوی یا بلسی صحیح خو چې جرأت سره میدان ته راوځي هغه مخامخ 200 خلک ورار دي غوي دی خو مرګ ته کار ویلې دی خو سپېلې مو خو دې پر راځي دی به ويرون دی به تختی هغه تختی ولا نه اسکو را مخ کیږي صحیح او دا جنگونه غټلم په دغه طریقې شي مو صلی الله تعالی وای خو چې کله مخامخ شو ها لا چې تلې نه جنگ شروع کړه نه پلانینګ کوي څه کوي پلانینګ کوي سوچ پم کوي چې پلل پکار دی کنه دی پکار څنګه به ایوایډ کوو څنګه به دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تتمنوا لقاء العدو لا تسأل الله لقاء العدو کله خدای دا مغواړي چې خدای ما باندې جنگ یو مقرر دی چې هات چې خپل جرأت او بہادری په ښکارا کوم عمل اسلام دا سره عقل مند خبره جنگ راولي جنگ خدای له غوښتل د سره خیر خبره حضور اسلام وی لا تتمنوا لقاء العدو کله دا وش او دا ارزو مکو چې خدای دې را سره دشمن یو ظلم لاو کینو پته وي ولګي بیا واسال الله العافيه الله نه غواړي خدای مونږ محفوظ ساتي خدای نه غواړي خدای مونږ محفوظ ساتي ولكن اذا لقيتم خو پیغمبر اسلام وی کله موقر را له مفوق شي فثبتون بس بیا تختوا بیا نو ټینشن بیا څه بیا ټینشن چې نتیجه ارسه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة چکل مخفمخ شئی دی یو عسکر و لشکر سرا فثبتو نو ٹینگ شئی منگو تا ٹینگی دل وی تاسو سوائی ٹینگی دل کلکی دل وذکر اللہ کثیرا آیادوی اللہ تعالی دیر اللہ اکبر بس قدم پا قدم سوائی اللہ اکبر دا اللہ اکبر کلمہ چی دا دشمن زرکی زبردست حیبت راوی زبردست حیبت راوی دیو جنا علامہ دیر عجیب خبر کرے سیف اللہ خان کہ الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کہ پر لفظ کے اوپر مانا کی اس فرق نشتا اللہ اکبر چلا کہ من جماعت کے داؤم اللہ اکبر دے اور مجاہد کے پر میدان کے ہوئی اقوم اللہ اکبر دے ناغوی پر لفظ اوپر مانا کے فرق نشتا یو د مولا الله اکبر دې په جمعات کې او یو د مجاهد الله اکبر دې په میدان کې دی الله اکبر سره څوک موږ نه راځي هغه الله اکبر سره د کفر ایوان کې زلزلہ راځي هغه الله اکبر سره راځي د کفر ایوان کې زلزلہ نه د کفر ایوان کې زلزلہ راځي او دا مشاهده خبره ده عموما د جنگونو بعد چې د غیر مسلمانو سره انټرویو کړی ده او عموما دا خبره کوي چې دوی دا چې کې الله اکبر دا یو قیامت راولي تاسو کې صحیح ده کنه شیخ صاحب ته میدان ته تللی کنه ته میدان ته تللی کنه د چانکونه ایسا پکې کې اوسانش کار کوي دسه لوجه کې شي دا الله اکبر اواز سره ودی سره ته ځا سره په څه وشي دا اواز وکي دا زین زمون له کادر مور کنه دا څه لا اواز دا چې لسی و ایوا ثانه په هغه کې ها لینک کې وذکر الآیات اللہ تعالی کثیرن دیر لعلکم تفلحون دیر پارا چا کامیاب شئی واطیعوا اللہ ورسولہ نو اللہ اکبر صرف اللہ اکبر اور رضی سر یو میسیج ورکولی چیز مونگا دا جنگ دا ذاتی خواہشات را پارا نہ دے دا اللہ دا عظمت تا پارا دے سر پارا دے دا اللہ دا عظمت تا پارا نمبر 1 نمبر 2 مونگ چی دے میدان کیو نو مونگا پا خپل قوت بروسہ لگو پسبانے بروسہ کو بس دا دو سبیون چی اوزائشی وړاندې مقصد څه وړاندې او رستنه عقیده شو وړاندې مقصد څه او رستنه عقیده شو یعنی الله اکبر خدای ډیر لوی دی خدای ډیر لوی دی معنی دا ده چې زمونږ څه ذاتی خواهش نشته دا ټول خبره چې کو سره پاره کې الله د لوی دی لپاره صحیح او الله اکبر الله ډیر لوی دی زمونږ هیڅ قوت نشته دا مونږ چې د میدان کې رچا په اعتماد بس دا دوه شی چې یو ځای شي واطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولا تنازعوا جگڑے مکوئی آرگومنٹس مکوئی پا میدان جنگ کے آرگومنٹس کول دا شرعن ناروا دی پا جائز ہے کتا پا جائز ہے ہم آرگومنٹس کول ناروا دی ذکر دا آرگومنٹس نتیجہ سے اختلاف
د ارګومنټ نتیجه سي اختلاف، او د اختلاف نتیجه سي مشتو ګریبان کېدل. نو ته به وصل ته دشمن سره جنگي که خپله کې مشتو ګریبان کېږي. خبر ده دیو جنا شریعت اسلامی حکم دی چې په میدان جهاد کې مسلمان کې ارتکاب د ګناه وکړي لکه غلا وکړي څوکي مال ته تلاش نه کړي، هلته قانون سسپند دی، هلته قانون سي سسپند دی. که مسلمان شراب وسکل هلته په باندې حد نه جاری کیږي، قانون سسپند دی. قانون ځکه ممکن ده چې ته هغه له سزا ورکړې او هغه غیرت واخلي دشمن سره میلاو شي یا جاسوسي شروع کړي هغه لپاره، نو تا خیر ډېر وکړه که شر دی ډېر وکړه، هغه ته خو ستا رازونه معلوم دی، خو ستا صف مجاهد دی. صحیح. اوس یو ګناه یې کړې څه فرشته خو نه ده، نو الله تعالی بس قانون سسپند کړه. قانون سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ابو محجن صحابي نوم دی ابو محجن ثقفي، هغه شراب څښلو میدان کې صرف ځان به دعا کونو مینه بعد اوقات دی جنگ لپاره سړی وځي. صحیح. نو هغه والی یو څو ګوټه شاید څه څه غلي یا څه خو په عرب کوډین جاندار خلک وکړه نو به هغه جوړه ویس کرنا چې ویس کرنا. سعد بن ابي وقاص ته پیش کسان ولې چې خود فیس کړل. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه حد کو بجاری نه کړه هغه دا پته و چې حد کو بجاری کوم نو دا خو خپل مایند اپلای کړ چې نو ګناه کبیره کړه دغه څه پرې خو دغه هم جرم کوم په میدان جهاد کې دغه څه ګناه کبیره کوم دا خو لوی جرم دی. صحیح. لہذا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حکم وکړ وی دی وترای به پلر سره څوک دی به جنگ نه کوي دی پلر سره وترای. او ابو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په خپل مالی دل د غره د پاسه خلال فورټرس تاسو کلاوي کلا او فورټرس نو فورټرس د غره د پاسه نه کې سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ تبي نیولو جرنیل له خو تبي نیولو غریب پدا یعنی د غره په سر باندې پدا د فورټرس ورسره جوړ شوی دی خو دغه وخت میدان نو هغه د غره په سر باندې اول ته کمان کو په پروت بستر باندې پروت دی. صحیح. اول ته کمان کوي او وایس چې دی ورسره وایس چیف اف آرمی صاحب سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نو کمان پریکټیکلی هغه کو هدایت به د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ واستل. صحیح. او لاندې حضرت سعد بن وقاص کوم داغه نه لاندې دغه ورکوټه باندې بلډینګ وو او دغه بلډینګ کې یو پلر هغه پلر سره ابو محجن دې تړل شي. صحیح. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ خدا هغه چرته داسې تیریدنه ابو محجن ورته خورې ها ویزه د خپل جرم اعتراف کوم ما جرم کړی شراب مسکري ګناه کبیره ده. صحیح. او امیر چې ما سره سکړی دی ټیک کړی بلکې زه د دین نه زیات مستحق چې لوی سزا راکړي. صحیح. خو زما خو بالکل زړه راوځي هغه ورته ولې زړه راوځي دا زمارونه میدان کې لګیا دي قیامت روان دی دغه مخامخ ما تخکاری دغه جنگ روان دی زه یو ښه جنګیالی سړی یم یو ښه جرنیل یم زما لاس خپې تړلی دي وس مې نه کېږي چې ورمنډه کړه زما هارډ فیل کېږي څه مې کېږي زړه مې فیل کېږي چې داس نو ته ما سره یو احسان نشي کولی زه یو وعده کوم د خدای په ګواهۍ باندې تا سره چې که ته ماله د یو تورې او د یو اس انتظام وکړي د یو تورې او د یو اس انتظام وکړي او زه صرف جنگ کې شامل شم چې څنګه جنگ ختم شي بیا راځم او بیا هم دې پلر سره ځان تړم. صحیح. هغه ورته نو جنټلمن پرامیس چې بالکل نو هغه ورته سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ اسور کړه هغه نوم د بلقا ډېر مشهور اسو ځکه دا و چیف اف دی آرمی سٹاف د لوی درستیز اسو نو لوی درستیز اسو د بلقا. صحیح. نو هغه ورته بلقا راوست او د سعد بن ابي وقاص تورې ولې اور کړه دا واخله شابه خو ګوره چې جنگ څنګه ختم شي اسه نه ګوره امیر سے ډېر سخت سړی دی. صحیح. نو ته خو به دغه اخلاص شوی ما باندې به کور روان کې ما باندې بسو کې ځکه امیر ته غوسه سړی خو ماته عزت ته آزاد کړی تا خیانت کړی. صحیح. نو دا میدان خو سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ اوس میدان کې سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ دوه ځله سره اوچت شو دا چې ګوره هغه 118 باندې نو خپل خزه ته وایي چې خزه ارته ها وای هغه اس چې پاګنه کې منډه وای او کماندا سره دشمن صف کې ورننوځي دا خو د بلقانه بغیر بل نشي کېده ځکه دا ټرین هم صرف بلقا ته ورغړي د بلقانه بغیر بل اسدات نشي کېده او وې کم سړی چې دا پوره چلای وېدام د جنرال ابو محجن علاوه بل جرنیل نشي کېده ځکه دا ډېر خفای کړی خو کو اعلان د پلر سره تړل لري چې دا څوک دی د بلقا په شان اسبانه سور دی ابو محجن په شان ها جنگ کوي ناخذ نه بس صبر نشه هغه وینه مسله دغه څه
زه داسې خار ته تیرېدم کچن ته تلم نو وې د ماته داسې او وې دې بالکل ژړلې او وې څه چل پکې دم ریده نه ما د مرګ نه بچاو د پاره دا خیانت کړی تا نه د پښتنې نه بغیر دا چل مې کړی صحیح سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نو مړ د خدای لپاره څو دومره لوی جرأت کوي هغه له سزا ورکوم د خدای په دې جرم دی صحیح شو یا ای واطیع الله طاعت کوي دا الله او د رسول دا الله ولا تنازعوا یو بل سره ارګومنت پکوي فتفشروا کني بوزدل بشي وتذهب ريحكم الدبدب مو ختم شي تاسو دبدبای رعب واصبروا الصبر کوي ان الله مع الصابرين تاکي سره الله تعالی مرګره صابرانو دي ولا تكونوا كالذين مکه پشان دا کسانو خرجوا من ديارهم چاويراو ته د کورونو کولنا بطرن په تکبر باندې اهل مکه سره راوتل څنګه راوتل په تکبر باندې وریا الناس ازار خودنه کولا شوق کو خلق تا چې ډېر لوی قوت دی ریا الناس شو سو ورته ریاکاری ويصدون عن سبيل الله اما كل خلق دلار د الله نا والله بما يعملون محيط والله تعالی پاغ عمل چې دوی کولو احاطه کوونکو د علم په اعتبار اد گرفت په اعتبار چې تاسو په خپل قوت باندې ډېر لوی ناز دی په خپل آرمي د ډېر لوی ناز دی خو زه ګورم چې تاسو به انجام سي نو د اهل مکه چې کله بهر راووتل صحیح او دا پته ولګی چې قافله خو تقریبا مکه معظمه ته نږدې ده جدينه راوړېدل مکه نو معنا دا چې جنگ من شروع شوه نه دی چې قافله ته تعرض کړي نه دی نو دی ابو جهل او دی جرنیلانو ته بل ډېر خلکو وی چې اوس نو د تلو څه ضرورت دی اوس خو دې چې واپس وی جنگ څخه کار خو نه دی چې خامخاګی زوبه د قافله خو بچ شو نو ابو جهل اډېر لوی خبيث سره نو غوي لا مونږ داسې نه زو زوبه مدینه ته سبقو مدینه طرف ته بزو اٹیک بکو چې هغه سرندر شي او مونږ سوکو حتی نشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علينا القناد الطب لګیاو دانسونه بکو رقصونه بکو رقاصي ځان سره بوتلې تاسو ترقصوي سوای رقاصه دانسره ځان سره بوتلې وي شرابونه بسکو او سبکو وننحر الجزور وشان بذبحکو شیش کباب بکو باربیکیو بکو شرابونه بسکو ډانسینګ بکیږي یو hebat بکینو الله تعالی فرمایي د ډېر په تکبر راوتی ما وایي چې زه ګورم چې تاسو تکبر سان انجام دي اوس دغه ټول متکبرین سوره او یا متکبرین سوره او یا متکبرین د غټو د وړو قبيلو سردارانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله میدان تراغ د شپې نه سحر د جنگ شروع کېدون وړاندې صحابه ته وی زاینه نوٹ کړي دغه ځای وی هاذا مصرع ابي جهل دې ځای ابو جهل مردار پروت بیا لګ مخ کې ورغی وی هاذا مصرع عتبه دلته به عتبه پروت بیا لګ بل طرف تراغ دا شو کتل وی هاذا مصرع ولید دې ځای به ولید پروت صحابه فورن ځان سره نقشه دې ته وی پروفیسیز څه ورته پروفیسیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیشگی اطلاعات ورکړي او واقعي جنگو شکم کم ځایونه متعین کړو مختلف اشخاص لپاره هم په ځای سنداګان پراته صحیح وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ یاد کدا چې خسته کړو دوی ته شیطان عملونه دوی وقالا ویلو لا غالب لكم اليوم چې نشته غلبه مونږ کې تاسو باندې نن ورځې من الناس په خلقو کې ایسو تاسو مقابله نشي کولای دې وی تاسو پر پاور یې دې دور تاسو سره مقابله نشي کولای شیطان ورته وی وانی جار لكم ادا شیطان راغلو په شکل د سراقه ابن مالک دغلته نوم لیکه سراقه ابن مالک دا د بنو خصم سردار دی بنو خصم ډیر لوی جنگیاله قبیله و د خپل زمانه ډیر لوی جنگیاله قبیله سراقه ابن مالک الخصعمی خصعم دغه قبیله نوم دی نو د چیف تر خپل قبیله شیطان د په شکل راغی ولا ابو جهل صلی الله علیه وسلم ابو جهل وصراحه او اخونا سراقه دومره لوی قبیله مشر دومره لوی قوت مالک صحیح او ټیک شي زه در سره تاسو مقابله سو کولای
که څه کمزوري راځي زما قبیله شاته ولاړه د مصلا زما قبیله تیار ولاړه د سټینډ بای ده زما قبیله سټینډ بای ده نو بس دی ورسره روانو تر بدر او ورسره لاړ نو څنګه لاړ او جنگ شروع شو فرشتي حکومت شي فرشتي حکومت شي اوس دای خو نه کته خو شیطان خو کته هغه ملګری پاتې ډېر مودا او ټول پیژندې جبريل خو هغه د ولار د کته راغی لار چې بیره بغیر کوي صحیح او شیطان هغه چې وکته صحیح ابو جال او سره لاس نیولې بس درې لاس د ابو جال خلاص کړ او منډه کړه نا ابو جال ورته وسراقه وې چرته دی ورته نظر شي وینم چې تاسو نخکاری قیامت در باندې راغله خدای دې بیره غرق کړه الله تعالی دا واقع ذکر کوي چې وای زین لهم الشیطان اعمالهم خست کړو دوی ته شیطان عملونه دوی وقالا وی لا غالب لكم نشتر غلب مندل کې تاسو باندې الیوم نرزی من الناس په ټول دنیا انسانیت کې هیڅ استاد د مقابله نشته و ان جار لكم از پناه دهنده تاسو لپاره جار معنا څه پناه ورکوونکې یعنی معاون وي فلما ترات الفیتان کلچ دولدل دو فلما ترات الفیتان کلچ دی دوارو لشکر یو بلو کتین مخشو نکسا دا شیطان واپس شو غلاق بے پندخ بلو تسون پندی وائی یعنی ٹانا باوش وقالا بے انی بریم ملکم وی ظلا تعلقیم تاسونا انی اراما لا ترونا زوینم آغشے چی تاسوی نوی نئی دو فرشتو لشکر شاہتا ولار دے دوستو سو ولار دی دو فرشتو لشکر انی اراما لا ترونا انی اخاف اللہ زیرکم دا اللہ نا انداغر عذابنا ذکر اگر لشکر رغل اتشاہتا ولار دے واللہ شدید العقاب واللہ تعالیٰ سا غضاب ورکون چلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین ربنا الحمد بالقرآن عظیم اللہ ذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وقتنا وتراوضنا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين